د وخت ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. د میدان وردګ ولایت د لومړي حصه بهسود ګڼ شمېر علماو قومي مخورو او سپین ږیرو د یاد ولایت له نوي مرستیال والي حافظ سید رحمان سره وکتل. په دغه لیدنه کې راغلو مشرانو د ولایت مرستیال والي ټولو شرعي چارو کې د بریا هیله وکړه او زیاته یې کړه د ولایت مقام سره د ولسونو خدمت کولو په برخه کې بشپړ همکار او ملاتړي یو. د لوګر د پوهنې ریاست ته د ښوونځیو د ښوونیز نصاب 98,000 نوي چاپ شوي درسي کتابونه رسیدلي دي. د ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې یاد کتابونه له لومړي تر 12 ټولګي د ښوونیز نصاب د 54 مضمونونو کتابونه دي چې ډېر ژر به پر زده کوونکو وویشل شي. د سټنډر ملي ادارې ازبکستان هیواد ته د 6 واګونو بې کیفیته پټرولو د بیرته مسترد کولو خبر ورکړی دی. د یاد ادارې ویاند ویلي چې په تیرو 20 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې دومره اندازه بې کیفیته تیل بیرته ازبکستان هیواد ته مسترد کیږي. د زابل د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مربوطاتو کې د کابل کندهار پر لویه لار 2 پلچکونه په پاخه او اساسي ډول رغول کیږي. د دغه ولایت د ټولګټو چارو رئیس وایي چې د زابل مربوطاتو کې د کابل کندهار د لویې لارې د رغولو چارې په چټکۍ سره روانې دي او ټولو برخو ته یې پاملرنه کیږي. هندي چارواکي وایي چې د دې هیواد د ختیځ ادیشا ایالت په بالاسوري سیمه کې تیر ماښام د 3 اورګاډو د ټکر له امله تر 200 ډېر کسان مړه شوي دي. د دې ایالت د امنیت مسؤل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې پیښې له امله تر 900 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د وخت ټلویزیون قدرمنو لیدونکو تر بیا ښه وخت.